با زبان خامه و شعر خادم این کشورم، من بیان کار خوب و زیست یکسان کرده ام. مشاعره تحت عنوان جلوگیری از رواج‌های ناپسند از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی راه اندازی شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که رواج‌های ناپسند جلوی پیشرفت‌های اقتصادی را در جامعه گرفته و مشکلات فراوان را در یک جامعه به بار می آورد. ټولنه نه یوازې دا چې له اقتصادي رکود سره مخ کیږي بلکې له ټولنیز مشکلاتو سره هم مخ کیږي. ډیری ځوانان موږ ولیدل چې د دغسې مراسمو یا د دغسې پیسو د حاصلولو یا د دغسې په اصطلاح رواجونو د ترسره کولو لپاره هغه ناقانونه مهاجرت ته اړ شول او په لاره کې شهیدان شول او بیرته یې جنازې موږ تاسې ولیدې. شاعران و نویسندگان شعرها و نوشته هایشان را در رابطه با رواج‌های ناپسند و عواقب منفی آن در جامعه سرودند. ټولنه د عصر رواجو خراب کړي، ټولنه تربګنیت لا سر تر پښو خراب کړي، ټولنه د عصر رواجو خراب کړي، ټولنه د هوس مستو څپو په سر اخیستې. میسرایم شعر و نظم من حقایق می کند، جمله زشتی های پنهان را عریان می کنم. با کسان کوفتاده برخلاف و خودسری در غیاب و آشکار آن را پریشان کرده ام. هر کجا کاری شود از ناسزا و خودسری، از رویش برداشته پرده من نمایان کرده ام. از سوی هم اشتراک کنندگان و شاعران روی اهمیت چنین برنامه ها صحبت کرده و از مسئولین خواستند که همچو برنامه ها را بیشتر راه اندازی کنند. که دغه ډول مشاعرې نورې په لارې واچول سي او ناوړه دودونو تر عنوان لاندې یو بل داسې عنوان لاندې چې هغه په ټولنه کې ناوړه وي یو بد وي، نو دغو تر عنوان لاندې مشاعرې جوړې سي، دا به ډېر مثبت تاثیر ولري. ما په نظر باندې دا رواجونه خو دا بغیر چټي تواني شیان وو، دا ټول مسلمانان یې تباه کړه، ځوانان مو یا ته په لارو په دغه ځنګلو کې مړه سوه. دا ټول د دې له خاطره چې دغه رواجونه خراب رواجونه وو. رواج‌های ناپسند در پهلوی با وجود آوردن مشکلات فراوان در جامعه باعث شده که جوانان راهی مسافرت شده و یا هم دیر وقت مجرد باقی بمانند.